د نازعات مبارکه سوره چې د قران عظیم شان نه هاویومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده شپږ څلوېښت مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا قسم په هغو پرښتو سخت راکونکو چې په سختۍ سره سال بدن څخه راباسي او قسم په هغو چې په آسانۍ سره یې راباسي او قسم په هغو پرښتو چې په کائناتو کې په چټکۍ سره لامبو وهي بیا د حکم په ځای کولو کې چالاکه وړاندې ځي بیا د الهي حکمونو سره سم د چارو تنظیم کوي يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة هغه ورځ چې دغه ټوله ځمکه د زلزلې ټکان وخوځوي او له هغه وروسته بل ټکان راشي قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة ځینې زړونه به وي چې په دغه ورځ له ویرې ولړزېږي د هغو سترګې به له ویرې ښکته شي يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة دا خلق به وایي آیا پر اختیا مونږ ستنېدونکي بیا بیرته ورګرځول کیږو کله چې مونږ ډاډ وراسته هډوکي وګرځو قالوا تلك إذا كرة خاسرة وبوي د استنېدل خو بیا غټ تاوان کوي فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة په داسې حال کې چې دا یوازې دومره کار دی چې یو قوي आवाज وکړي او یو د قیامت پراخ میدان کې موجود شي هل أتاك حديث موسى تاسو ته د موسی د قصې خبر رسیدلای دی إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى کله چې د هغه پروردگار د توآ په سپېڅلې غونډۍ کې هغه ته غږ وکړ چې فرعون ته لاړ شه هغه سرکشي کړې ده او هغه ته وایي آیا ته دې ته چمتو یې چې سپېڅلتیا غوره کړې او زه ستا د پروردگار لوري ته تا ته لارښوونه وکړم چې له هغه څخه په تا کې ویره پیدا شي فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى بیا موسی فرعون ته ورغی هغه ته سترې نښانې وښودلې خو هغه دروغجن کړه او یې نه مانه ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى بیا د چلونو جوړولو لپاره وګرځید او خلک را ټول کړل نو د نارې کړې ویل زه ستاسو ته ټول لوی پروردګار یم فأخذه الله نكال الآخرة والأولى پای کې الله هغه د آخرت او دنیا په عذاب اخته کړ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى په حقیقت کې په دې پیښه کې لوی عبرت دی د هر هغه چا لپاره چې وېریږي أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها استاسې خلکو پیدا کول زیات ګران کار دی که د آسمان الله هغه جوړ کړی دی رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها د هغه چته خو هسک درولای بیا د هغه انډول برابر کړای دی او د هغه شپه تیار او د هغه ورځ روښانه کړی دی والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها له هغه ورسته زمکه غوړولې ده له هغه څخه د هغه اوبو او شنیلی راوستلې والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم غرونه
کارونه مو پکې خاک درولې دي د ژوندانه د وسایلو برابرولو په غرض ستاسو لپاره او ستاسو د څارویو لپاره. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. بیا کله چې هغه لویه هنګامه جوړ شي هغه ورځ چې انسان به خپل ټول کړي او هلې ځلې یاد کړي او د هر لیدونکي په مخ به دوزخ پرانستی وګرځو. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. نو چا چې سرکشي کړي و او د دنیا ژوند ته ترجیح ور کړي و همدا دوزخ د هغه استوګن ځای دی. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة مأوى. او چا چې د خپل پروردگار په مخ کې له درېدون ویره کړي و او نفس له ناوړو غوښتنو څخه ساتلی و جنت د هغه هستوګن ځای دی. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. دا خلق لتانه د قیامت په حق له پوښتنه کوي چې خانو د هغه ساعت تحقق به څه وخت کیږي. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. ستا څه کار دی د هغه په ښودلو کې د هغه علم یوازې الله لره دی ته یوازې خبرونکی د هر هغه چا چې له هغه څخه ویریږي. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هغه ورځ چې د خلک هغه وګوري نو دوی به داسې ونګیري چې په دې دنیا کې یا د مرګ په حالت کې صرف د یوې ورځې وروستنۍ برخه یا لومړنۍ برخه یې تېره کړې ده.